راځي ته اقتصادي بیا رغونې ته زمینه مساعده سوله. افغانستان به خدای کول د اقتصاد مرکزی، افغانستان له لارې به جنوبي او مرکزی اسیا یو له بل سره وصل کیږي، د ترانزیت مرکز وي. موږ غواړو چې افغانان په خپل کور کې دیني مصروف سي، کار وکړي، سرمایه گذاري وکړي او همچنان هم نړیوالو ته هم دعوت ورکړی ده چې په هغو برخو کې چې د سرمایه گذاري سهولتونه او چانسونه برابري سرمایه گذاري وکړي. نو امید څه په راتلونکي کې یو ښه افغانستان ولرو، غوړېدلی افغانستان، او افغانان به انشاءالله په خپل کور کې بسیا سي او نور ول افغانستان نه اقتصادي مهاجرتونه پای مومي انشاءالله. د افغانستان د اوسنی امني حالت څنګه ارزوي؟ چونکې افغانستان کې له پخوانه د امریکا په وخت کې هلته داعش هم پیدا شوی و او نور همداسې څوک چې ګډوډي رامنځته کوله. د موږ په راتګ سره موږ داعش کنټرول کړو او سرحدات هم کنټرول کړو او اوس په افغانستان کې له تیرو 4 میاشتو نه داعش نه توانېدلی چې کومه حمله وکړي او اوس ویلی شو چې افغانستان یو امن افغانستان دا او هغه ژمنه چې موږ له دنیا سره کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي، په همغه ژمنه باندې ولاړ یو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي. مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس د بشري حقونو وضعیت او د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ټول هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي او ماشومانو ته ورکړي دي هغه موږ ورته ورکوو او په دې برخه کې اقدامات هم کړي دي او ټول هغه وسایل په کار اچوو چې د خپلو هیوادوالو ټول حقوق ورته ورسیږي. او هم اقتصادي هلې ځلې کوو چې افغانان په خپل کور کې په حقوقو ودرېږي او اقتصاد یې وده وکړي او هم به کوشش کوو چې تعلیم عام کړو او هم به کوشش کوو چې هر چاته د کار زمینه مساعده سي. افغانستان 40 کاله جګړو ځپلی دی، د افغانستان راپورته کېدل به طبعا وخت وغواړي، خو البته د موږ ژمنتیا سته او موږ عزم لرو چې دا کار به کوو انشاءالله.